زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان حکومت والا د زیاتو نړیوالو بندیزونو وړ دی. او وروستی خبره ده چې د کابل کندهار پر لویه لاره د ټکر خونړیو پیښو ته د افغانستان د دوو مخکینیو ولسمشرانو غبرګونونه. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان حکومت لا د زیاتو نړیوالو بندیزونو وړ دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پر حکومت نیوکې کړې او پر دغه هیواد یې د بندیزونو او ډیپلوماټیک فشارونو غوښتنه کړې ده. نوموړی وایي د پاکستان حکومت د بندیزونو او لا زیات ډیپلوماټیک فشار مستحق دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پنجشنبه د لیندۍ 29مه په خپله ایکس پاڼه لیکلې د پاکستان حکومت د سولهییزو لاریون کوونکو پر وړاندې لا زور زیاتی کار اخیستی او ان په ډلهییزه توګه یې وژلې دي. همدغه راز د سیاسي موخو لپاره له قضایي سیسټم څخه په ناوړه ګټه اخیستو سره هڅه کوي چې عمران خان په زندان کې بندي وساتي. خلیلزاد په دغه یادښت کې وړاندې ویلي چې په پاکستان کې د بدلون وخت راغلی او د پاکستان خلک د دغه بدلون غوښتونکي او حقدار دي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې پر پاکستان د توغندیو د پروګرام پر وړاندې نوي بندیزونه لګولي دي. امریکا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بلاستیک توغندیو له پروګرام سره پر اړوند څلورو ادارو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه ادارې د وسلو د سیسټمونو په خپراوي او رسولو کې د لاس لرلو له امله د بندیزونو سره مخامخ شوي دي. د دغه پریکړې په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا نوي بندیزونه یو طرفه او مغرضانه بللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د توغندیو وړتیا د ځان د دفاع او په سویلي اسیا کې د ثبات د ساتلو لپاره اړینه ده او د واشنګټن دغه پریکړه ناعادلانه ده. او وروستی خبر ده چې د کابل کندهار پر لاره د ټکر خونړیو پیښو ته د افغانستان د دوه پخوانیو ولسمشرانو غبرګونونه. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د کابل کندهار پر لویه لاره د سوارلۍ موټرو د ټکر په پیښو خواشیني څرګنده کړې. د دې ترڅنګ پخواني ولسمشر حمید کرزي هم په دغو پیښو خواشیني ښودلې او دغو دواړو ولسمشرانو ټاپیانو ته د بیړنۍ روغتیا دعاوې کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني نن پنجشنبه د لیندۍ 29مه په خپله ایکس پاڼه په یو یادښت کې د کابل کندهار پر لویه لاره د تېرې شپې د سوارلۍ د دوو باسونو د ټکر په پیښه خواشیني څرګنده کړې او د مړو شویو کسانو کورنیو ته یې تسلیت ویلی. د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه پیښه کې 250 تنه مړه او تر 15 نور زیاته ټپیان شوي دي.